د ذهنیت په برخه کې هم ښځې ډېرې ادبیاتو ته او ارواپوهنې ته ژبې ته او هنري زده کړو علم او پوهې ته اهمیت ورکوي. ارواپوهنې ته مثلا، ټولنپوهنې ته مثلا، مشاورې ته، ښوونې او روزنې ته او داسې ورته مسایلو ته. او نارینه برعکس د تمایلاتو په برخه کې، د علم او هنر په برخه کې تمایلاتو ته، انجینرۍ ته ډېر اهمیت ورکوي، فزیکي مسایلو ته ډېر اهمیت ورکوي او ریاضیکي او هغه ته تعاملاتي یا داسې تحلیلي مسایلو ته ډېر ارزښت او پام کوي د هغه په برخه کې، د تمایلاتو یا د لیوالتیا په برخه کې. په ښځو ته د علم او د ذهنیت په برخه کې ښځو ته دا ډېره مهمه ده چې یو څه چې جوړیږي څومره آرامش لري او څومره سوله ایز دي، څومره هوساینه لري، څومره هلته په اصطلاح انسانیت او سړیتوب پکې نغښتی. نارینهو ته دا ډېره مهمه ده چې هغه نمایش یا هغه کنسرت یا هغه هنري شاهکار په څو خرڅیږي، هغه کنسرت چې څومره خلک راغلي وو. مثلا ښځه ته دا ډېره مهمه ده چې هغه سندره چې ویل کېږي هغه څومره مینه ناکه ده. نارینه ته دا مهمه ده چې په دې کنسرت کې چې هغه ښځه یا نر سندره وایي، د کنسرت کې څونه خلک راغلي، دا کنسرت په څومره عظمت برګزار سه په اصطلاح یا ترسره سه. داسې یو یعنې په دې برخه کې هنري مسایلو کې نارینهو ته ډېر قدرت او ځواک و بزرګنمایي و دا شیان ډېر مهمه دي. او ښځې ته دا ډېره مهمه ده چې دغه کیسه څونه سولامیزه ده، څونه هوساینه ورکوي، څومره انساني هغه لري، طبعات لري یا انساني اړخ لري. دا مورد هم شته ورته. په روش کې په کار کې کله چې علمي کارونه یا هنري کارونه یا د پوهې په برخه کې ځینې کارونه ترسره کېږي، ښځینه ته دا ډېر مهمه دي چې څومره په یوه ډله کې هغه کار وسي، څومره دا کار په دې کار کې اصول مراعات سي، قواعد مراعات سي، په اصطلاح فرهنګ و دودونه او ټولنیز کوډونه پکې مراعات سي. دا ورته ډېره مهمه ده. نارینهو ته دا ډېره مهمه ده چې دا څونه د تحقیقات او د تجربیات دا شیان څه دي، تجربې څه وایي، تحقیقات څه وایي، دا قصې څه دي. مهمه نه ده چې دا کس دا کار په ډله کې کېږي، یو نفر یې کوي، دوه نفر یې کوي، احمد یې کوي، محمود یې کوي. دا ډېره مهمه نه ده. د ذهنیت په برخه کې د علمي مواردو په برخه کې ښځو ته ډېره مهمه ده چې یوه علمي چاره څومره حلمداره، څومره د ستونزو حل کوونکې ده او څومره یوه علمي کړنه د ټولنې د یوې رپړې د حل په برخه کې موږ سره کومک کولی شي. او نارینه ته دا مهمه نه ده چې دا علمي کار یا دغه علمي شاهکار یا هنري شاهکار د ټولنې کومه ستونزه حلوي که نه حلوي، خو دا مهمه ده چې په هغه علمي شاهکار کې څه شی نوي دي او څومره په اصطلاح زور پکې ده. لکه مثلا نارینه راځي دا فکر کوي چې ای آی رامنځته کړي یا په اصطلاح مصنوعي ځیرکتیا یا مصنوعي هوش، او دا ورته مهمه ده چې مصنوعي هوش څومره هوښیار ده او څه کوي، کومو سیارو ته ورځي او څه درګۍ او برګۍ به رامنځته کړي. ښځو ته دا مهمه ده چې صحیح ده چې تاسې ای آی رامنځته کړئ، دا مصنوعي هوش کوم رامنځته کړه، مصنوعي ځیرکتیا مو رامنځته کړه. اوس دا مهمه ده چې دا کوم جنجال جوړ نه کړي، دا ټولنه خرابه نه کړي، کورنۍ خرابه نه کړي، مینې ته صدمه ونه رسوي، خیانتونه ډېر نه کړي، په اصطلاح خلک بې وظیفې نه کړي. نارینه ته مهمه ده، خو ښځو ته دا مسله ډېره مهمه ده. یعنی نارینه ته ډېر کشف، خلاقیت، نوښت، نوآوري، ابتکار، زور، ځواک، قدرت دا شیان ډېر مهمه دي. ښځو ته مهمه دي خو نارینهو ته ډېر مهمه دي. برعکس ښځو ته دا ډېره مهمه ده چې یو شی څومره انساني ده، څومره هغه کې دا مسایل مهم دي. په هر حال په آخر کې دا مهمه ده دوستانو چې ښځه او نارینه دواړه باید د هنر په برخه کې، د علم په برخه کې، د زده کړو په برخه کې دواړه علم زده کړې او هنرونو ته مخه کړي. ولې؟ ځکه که نارینه علم او هنر ته مخه کړي، دا هنر او علم به ډېر نارینه سي،
ډیر به ځواک او قدرت او سیالۍ ډېرې سي پکې، خو که ښځې ته م اجازه ورکړو دوستانو، دا هنر به ډېر مینهناک سي، دا هنر به ډېر سولامیزه سي، دا ژوند به ډېر ټولنیز سي، دا ژوند به ډېر خوږ سي، دا ژوند به ډېر عاطفي سي. اوس خو داسې نه کېږي چې یوازې په نارینه ته کینو چې نارینه څه کوي په دې دنیا کې. ښځې ته هم باید برخه ورکړو، اجازه ورکړو، تر څو دغه انډول رامنځته کړي. یعنی یوازې په قدرت او په ځواک او په نوښتونو او په ای آی رامنځته کولو، چټ جی پي ټي رامنځته کولو، دې مسایلو باندې خو دنیا نه جوړېږي. د دنیا جوړېدل یو تعادل ته ضرورت لري، یو تعامل ته ضرورت لري. نر نسي کولی چې همیشه ځان نر کړي. نر باید په دې پوه سي چې که زه غواړم چې دا ژوند انساني سي، سولامیزه سي، منطقي سي، مینهناک سي، زه باید په دې ژوند کې تعامل او تعادل ته اهمیت ورکړم.